بسم الله الرحمن الرحیم. سورة اللهب مکی سورت دی. 15 آیاتونه لري. ورکو لري. اصلي مسله په دې سورت کې زیره ورکول دي په هلاکت د بعضو دښمنانو سره، چې بعضو دښمنان به څنګه شي، دا به هلاک شي. نو دا سورت په باره د ابو لهب کې نازل شوی دی چې دا لوی دښمن د اسلام. نو نبی علیه السلام ته زیره ورکوي چې ستا بعضو دښمنان به هلاکیږي. نو معلومه شوه چې د الله د دشمن په هلاکېدو خوشحالي په کار ده. بعضې خلک په دښمن کافر باندې خوشحالي نه کوي، مړه هغه هم بشر دی. قرآن وایي نه، په ظالم، په بدبخته انسان، په کافر او په مشرک چې دشمن د وي، دې باندې خوشحالېدل په کار دي. او دا خبره غلطه ده، لکه بعضې حضرات چې دا خبره کوي چې کافر مړ شي نو موږ نه به تپوس کېږي. نه، نبي علیه السلام صفا په غونډۍ بیان وکړو او د توحید دعوت یې قریشو ته ورکړو. نو ابو لهب ورته ویل تبا، هلاک شي. تا تمام ورځ سره په همدغې خبرې ترجمه کړي چې الله په یووالي ومنئ. یعنې معمولی خبرې تا مراجمه کړو، توحید ته معمولی وي. او په نبی علیه السلام یې لاس پورته کړو. یو روایت کې دي چې تیږې ورسره وې ډبرې، نبی علیه السلام یې په وویشته. نو الله دا صورت راولېږه چې الله دې د ابو لهب لاسونه هلاک او تباه کړي. او هلاک شو ځکه چې الله چاته هلاک ووایي نو هغه په رښتیا هلاک وي. کله چې د بدر غزا وشوه نو الله تعالی په ابو لهب باندې یوه دانه راوخېجوله چې هغې ته عدسه ویله، د خود دانې قدر ته وه. او دا داسې بیماري وه چې خلکو به پرې بدفالۍ نیوله، بدپالي لکه ورده. او خلکو به دا ګمان کوه چې دا بیماري بل ته لګي. په دې وجه خپل بچي هم ورله خواله نه راتلل، بلکې غلامان له یې ورکړو چې دا په لرګیو کې ونیسئ، یوه کنده کې یې ښخ کړئ. الله داسې ذلیل هلاک او ذلیل مردار کړو چې د دین سره دښمني وه، او چا چې د دین سره دښمني کړې هغه الله هلاک کړي دي. او بل په دې صورت کې اعجاز د قرآن بیان شو. او هغه اعجاز د قرآن دا و چې ګوره الله رب العزت مخکې د ابو لهب په باره باندې ګواهي ورکړه. مخکې نه الله رب العزت دته ویل چې دا به د دنیا نه کافر ځي او مړ کېږي به او په بد مرض باندې هلاکېږي. او دې کې اشاره دې ته چې ابو لهب به تر اخره پورې مسلمان نشي. ګوره الله پاک مخکې د ابو لهب په رابطه باندې خبرداری ورکړه. په دې کې اشاره دې ته ده چې دا ابو لهب به تباه کېږي او مړ کېږي به، او دا به ایمان نه راوړي. قرآن د ده په رابطه باندې مخکې خبر ورکړی. همدا رقم د ده د ښځې په باره کې مخکې نه خبر ورکړی چې دا به په رسۍ مړه کېږي او ډېره خریصه ښځه به هماغسې بیا مړه شي. نو دلته قرآن هم د ابو لهب په باره کې مې د ښځې په باره کې مخکې نه راپور او خبرداری ورکړی دی. نو دا څه شی شو؟ دا د دې صورت اعجاز شو، او دا د قرآن کریم صورت دی. قرآن معجز کتاب دی. مخکې نه خلکو ته خبر ورکوي، چاته دا پته نه وه چې ابو لهب به څه شی کېږي. په دا رقم په خپل مرګ به مړ کېږي، تباه کېږي به، او هدایت به ورته نه کېږي. ښځه هم چونه هغه هم په دې بد مرض مړه کېږي او هدایت به ورته نه کېږي. نو په دې کې اعجاز د قرآن دی. او دې کې اشاره دې ته چا چې د الله د توحید د مرکز سره دښمني کړې هغه الله شرمولی، الله خفه کړی. چا چې د قرآن سره دښمني کړې هغه الله شرمولی. چا چې د پیغمبر سره دښمني کړې هغه الله شرمولی دی، خفه کړی دی. اشاره شو په دې کې دې ته تبت، هلاک دي شي، یدا ابي لهب، لاسونه د ابي لهب، وتب، هلاک شو. لاسونو ته ولې اشاره وکړه؟ ځکه په دې لاسونو باندې په نبي علیه السلام باندې ګزارونه وکړو او په نبي علیه السلام باندې وارونه وکړو، وایي وه په دې باندې، او په دې لاسو به خلکو ته اشارې کولې د دین د ماتوالي. نو الله وایي ما اغنا، فایده ونه رسوله ده ته، فایده ورنکړه ده ته، مالوه، هغه ډېر مالونه چې دا پسې لیونی و، دا پسې ورک و، او بله سوچ او بله خبره نه و. ما کسب، هغه چې ته ګټلي وو. ما اغنا دا د ماضي صیغه ده په معنا د مضارع، یعنې ده ته به د ده زوړ مال او هغه څه چې ده ګټلي وو، یعنې نوی مال، هېڅ فایده ورنه کړي. یا ما کسب کې بچو او زامنو ته اشاره ده، چې دا بچي او زامن دا هم د سړي کسب وي که نه، چې دا به هم ورته هېڅ ورنه کړي. د الله د عذاب نه نشي خلاصولی. فیصلا نارا، زر دی چې ورنوځي به اور ته، ذات لهب، اور د لمبو والا دی، لمبې وهي. سیصلا نارا ذات لهب، یعنی نږدې زمانه کې د مرګ سره سمدستي به د لمبو والا اور ته داخل شي، دستي به ور داخل شي اور ته. وامراته، او ښځه ده، د اشاره ده چې د ښځه ډېره خسیسه ښځه وه. نو سیصلا یعنې نږدې زمانه کې د مرګ سره سمدستي به د لمبو والا اور ته داخل شي. او وامراته حمالة الحطب، یعنې د ابو لهب ښځه ام جمیل هم ناکاره ښځه وه چې خلکو ته به یې ضررونه ورکولو، او د نبي علیه السلام په لاره کې به یې لرګي او ګندونه اچولو چې هغه تکلیف ورسیږي. او په عربي لغت کې حماله ویل کېږي چې غلخور انسان ته. الله وایي وامراته، ښځه د ډېره خسیسه ښځه ده، حمالة الحطب، بار وړونکې ده د لرګیو یا د خلکو غیبتونو ته غوږ نیسي. الله وایي فی جیدها، په سټه هغې کې رسۍ ده د پوستکي د کجورو نه، حبل من مسد، یعنې معنا د کجورو د پوستکي نه. نو سایصلا یعنې نږدې زمانه کې د مرګ سره سمدستي به د لمبو والا اور داخل شي. او حمالة الحطب یعنې د ابولهب ښځه ام جمیل هم ناکاره ښځه وه چې خلکو ته به یې ضررونه ورکول، د نبي السلام په لاره کې به یې لرګي او ګندونه اچولو چې هغه تکلیف ورسیږي. په عربي ژبه کې حمالة الحطب چې غلخور ته وایي. او الله وایي فی جیدها، یعنې په جهنم کې به ورته الله تعالی په غاړه کې رسۍ د کجورو د پوستکو چې د اور نه به وي ور واغوندي، ځکه چې د دې په غاړه کې د سرو زرو عاملو دې به ویل چې دا به زه د محمد صلی الله علیه وسلم په دښمنۍ کې خرچه کوم، یعنې دومره ضدي ښځه. الله وایي فی جیدها،
په څټه هغې کې حبل رسۍ پرته وي مسد د کجورو د پوستکي نه. دې کې اشاره ده حساست او حسیسوالي د ابولهب د ښځې ته چې هغه دومره حسیسه وه چې لرګی پسې به تله او په لرګي به یې پنډ کې به یې راوړه، هماغه رسۍ په غاړه کې ونښته، هېڅ د هغې نه مرداره شوه. او قرآن کریم یې ګوره مخکې لا خبرداری ورکړی چې دا به دا رقم ته مړه کېږي. نو په دې کې د قرآن کریم څه شی شو؟ د قرآن کریم اعجاز شو. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.